د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی په خوا به د آینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به په خوا آینده وي ګرځېدی نو یو سړي په هغه آینده وي داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ والا یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا بڑا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپا نشئی تاسو دواره غاړې وهئ جومات تم راغلی یئ او هلته م ځئ ما نه مخکې د مولانا صاحب یو خبره وکړه چې که تاسو نه تلئ او د دې خلقو دا مارکې او جلوسونه م ګرمولی نه نو دوی به د شرم هم نه راوتې چې څوک ورسره وی نه خیال هم راغی معاملہ ټوله تاسو خرابه کړې معاملہ ټوله د سنیانو ښځو خرابه کړې نن شپه وګوره زرګونه ښځې د سنیانو به د هغوی جنډو سره ګوډاګي تړي جنډو لاندې به یې تېرېږي مرادونه جنډو سره به لوپټې تړي زرګونه ښځې زما عزیزانو عرض مې دا و چې کېږي اسم نه ځکه چې کوم شی د کوم قوم مزاج وګرځي او بدلول صرف د خدای کاری د بنده د وس شی دی زمونږ د قوم مزاج استعجیبه ګرځېدلی دی واوري هر څه خو کوي هغه څه چې خپل نه ورته څه وایي پخواني مسلمانانو به چې څه واورېده هغه به یې کول اوس مسلمانان چې څه واوري هغه کوي نه چې څه نفس ورته وایي کوي هغه ما عرض دا و چې تقریرونه تاسو ډېر واورئ سبا به انشاءالله کوټې دروازه کې د مولانا ندیم صاحب تقریر یوه بجه شپېله به بیا قاسم علي خان جومات کې بیا د ندیم صاحب تقریر بیا به راسئ الله دې توفیق درکړي عزیزانو په دې راتلو کې به مم خیر دی او دا نن چې تاسو راغلي دلته روټۍ نشته پیسې نشته هیڅ نشته د سود د زکات پیسې نشته چې یو اتا تانې خو زم در باندې ویش سود خو لا څه کوي اوس خو یې شرم جمع کړی دی هغه لا بیل در باندې ویشي را به شي که کېناستی یو ساعت او ما داسې طبیعت دی که یو قسم مجلس کې پاسې زه هم تر دوی تنګ شو بیا زه بس کوم چې یو هم پانه سم یو پانه سم عزیزانو شته هېڅ نه یو درد دل دی سره بیانو ما ته د وینا توفیق خدای پاک راکړي شته هېڅ نه عزم داو چې دین نن په دې وطن کې او په دې دنیا کې یو ټوکه ده یو غیر ضروري شی دین که دینو نو په اسلام کې اول سره ابو بکر چې هغه دین ګڼلی
اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار په سترګو وکته. سردار کونین ورته وی چې ابوبکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه. هغه ورته وی چې په عشق کې مطالبه نه چې مې پتا باندې پیدا کړه چې مې له خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ په لرزا کړه. اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه. گل پلال او په گوهر کله څوک پیری گل پلال او په گوهر کله څوک پیری بېله ما چې تا خندا کړه ما ژړا کړه. داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا. چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه بس خبره خلاصه. تا صدق پیش کړ او ما تصدیق. عزیزان مال حال د ابوبکر عمر چا سره نو آس ہے اور خدمت اقدس کے قربان. ایسے خفا نشي مونږه د ابوبکر نوم منو مونږ ځان عاشقان د رسول د ابوبکر غوندې ګڼو. ته خو د رسول نوم ما ته واخله بنده د خدای او علمبردار د توحید ځان ګڼو. ته خو د خدای نوم ما ته واخله چې زه یو انا درکم وبکی د خدای په نامه معاف کا. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ د خدای په نامه معاف کا. جی د خدای په نامه معاف کا کوئ داسې دیکھو وګورئ. زلیخې ته نظر تلیو نو هلکان به راغلې چې هغه د یوسف راغی نو څومره اشرفی به چې په جیب کې وي وله به یې ورکړي. و داسې که یوسف نشته وی که نشته دي چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده دا ماله ده خدای په نامه. قرآن کې راځي مونږ ټول چغې وو قرآن 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 اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن. دا قرآن دی چې پرون دی د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول ماشاءالله ابوبکر صدیق لګولی وه. د لاهور د شورا یو ممبر دی زمونږ ملګری دی ښه سړی دی وی اول ماشاءالله ابوبکر صدیق لګولی وه. یو پنجابی ملا و دا پنجابیان ډېر بد دي هغه پې را پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پې دعوه کړې مونږ هم داسې قرآن قرآن. تاسو پوه شئ دا مولیان رو په ارام کښېني اسلام را روان دی بالکل
را روان دی باران کم خوا نه را روان دی کم طرف نه را روان دی قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی تیار پروت دی د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کې دی او د ملک فیصلې به پې کوي قرآن خو تیار پروت دی په هغه زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکې کړي مسخرې کړي 35 کاله د پاکستان وشو هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 او د اقتدار نه بعد بیا زم خرید کړی ما بلیم خرید کړی دی بلیم خرید کړی دی بلیم خرید کړی دی او رو رو به کېږي رو رو به ولې کېږي د انسان جوړ کړی قانون د مارشل لا اډیننس په رو رو نه حالي کېږي په ملک او قرآن اډیننس به په رو رو حالي کېږي په ملک باندې ولې په اوبو کې سترګې غړوي خر لکۍ نیمونه څه خیر دی دی خو وګورئ دا زمون ملک دی والله که حکومت رانه په آرام کینی چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه شروع کړي په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به یې د شورا ممبر کې ورته به یې وپاکئ او څه به زمونږ د مفتي محمود صاحب یو ملګری په دې ترخ کې به ورته ناست او خبرې به یې کولې چې نو د پکښې چیک دی نو د پکښې چیک دی پکښې چیک دی ما چې ته پکې چېرته پکښې چیک دی نو خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپاکې ده پت د مغز غوندې ټوپ پالته کېناست نو دا خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو بجلیګر مولا یې مړ کړو ویویشتو بجلیګر مولا یې که مړ کړو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتوګونه وباسي محمد امیر بجلیګر مرد آباد اسلام زندہ باد وایا قرآن زندہ باد وایا بجلیګر صحیح بل صحیح بل صحیح اسلام زندہ باد دا اسلام دے کہ دا رسول اللہ په وفات اسلام ختم نشو دا ابو بکر په وفات اسلام ختم نشو دا بجلیګر په وفات با دا د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېنې تبې ورکېږي دوی په آرام نشي کېدای بل بجلیګر به وله پیدا شي بل به ستنې به ورته د کونینو په دا سومبی کې وایي پرېږدي نه ما د مرګ افوا مړ ولې ما زه ولې مړ کړم یعنې ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي څه چل دی او که مړ شم نو ختم لاړم غرق شم مړ کېږم به نه وی موت کا ایک دل معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي به زه به پې مړ کېږم نو د غمی خوب ولې ټولې شپې نه راځي نو مړ کېږم خو تاسو به په آرام کښېنئ علما تر هغې پورې به په آرام نه کښېني چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه علما به والله که د سود د زکات په پیسو یې خرید کړي دلته دوی ورپسې دا د سود د زکات پیسې ګرځوي ما ورته وی چې مونږ هم وله فتوه راویستې ده چې مال موزي او بخور غازي دا د موزیانو مال دی وهی تاسو خیال دی چې دا 15,000 روپۍ چلول کې دا ملا تا خرید کو زه به تاسو ته وښیم چې څه وخت کې پلیټ فارم قرآني نظام دپاره جوړ شو چې علما په کوم پلیټ فارم ولاړ دي
دا ملک یوازې ستاسو دی، تاسو ملک دی، د بل چا پکې څه حق نشته. زما عزیزانو په دې اسره کې نه علما خرید کیږي، علما لوی خلق دی چې څوک خرید شو خرید شو، الله چې ندی تر قیامته پورې به باقي. ما دو درې کسو ما ته وایي چې دا مولانا صاحب حکومت پسې ډېر لګېدلی چې دا نیسي ولې نه. تاسو به هم ویلي ده چې دا نیسي ولې نه، په نیوو یې صرفه کله کړې ده. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. قیوم خان د دې فرنټیر وزیر اعلی چاته به چې په بد نظر وکړو د صفحه هستی نه به میټاو کړو. یو تقریر میں 50 صدا کې کړو او دا مې ویلو چې ګوربا میرو سب وزیر و موش دربانی کند، ګوربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند، ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند. چی پیشو دا وحی بادشاہوی او سپی وزیروی او مگے څوکیدار دا وحی ډیرے پروتے پیشو بادشاہ کا او سپی وزیر کا او مگے څوکیدار کا. گربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند، ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند. پیشو دا وخی بادشاہوی او سپی وزیر وی او مگے څوکیدارئی. دا درې واړه به څه چل کوي؟ ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند. دا درې واړه به د غوښې بیړه تباه کي، خدای راستی که چاله تیکه هم پرې. داسې ده که نه؟ دلته زما کرام کاتبین ملایکې چې وې هغې ولیکل چې دا سگ وزیر و چې د ویلي دي دا سگ قیوم خان ته ویلي. آغا حسین با غوږونه هم سترګې نه وي چې په ځان خبرېدم د شپې شپې شب قدر قلا ته رسولی. یو کال شب قدر قلا کې زه نظر بندم، یو کال راووتم زما سټار مغسې لګېدلی دی او د هغه مې جنازه وکړه. ٹھیک شو یحیی خان په حکومت کې اسې دا دې پورې درته د پشکای چنده خانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو دې نیسي که نه. زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي. د جیل خلک الواګانې په ښې وړوي. دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې ماله. زه خو جیل زه چې چاته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کي په مزه کې به دې خوا وګورئ. جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډېږي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي. په دغه شپه تاسو ته خدای ته سجدې لګول پکار دي. چا چپړاسیتوب نه درکولو په پاکستان کې وزیران کړئ نو خدای ته سجدې ولګوئ چې په دغه شپه تاسو ته ازادي میلاو شوې ده.
تاسو په دغه شپه په کلبونو کې ګډېږئ دا سیده که نه ده خدای چې یو مهرباني په تا وکړه او د انګریز پلیت نظام نه اخلاص کړو خپل ملک یې درکړ نو خدای ته سجدې ولګوه او دا ووایه چې کہا میں کہا یہ نہ گھاتے گل نسیم صبح ہو تیری مہربان خدای دا ستا مهرباني ده سجدې ولګوه د صدر کلب نه راغلی د غیبي ملکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس سے جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول ماشاء اللہ کی زونی وما دادا یحییٰ خان پا وقت چوینی ہوں کوار جیل کی وما چی بیا ماشاء اللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے معلومہ خدا نجی بھی صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کی پاگل اور بربند ڈانس کی گی ماں دانجی میری ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پیښ او یو را سره مجسټریټ هم پیښ ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا اورېدلي نه ماشاءالله عدالت ته ما اوري چې دا څلور واړه دروغ وی کلمه یې تېره کړه مال د دوی پښتنو مزاج دی کلمې په دروغه تېرو د دوی عادت وچ پھر کیا کروں مالبار نہ درې کاڼي روغواړه په درې کاڼي دی له طلاق ورواچوه چې دا لفظ ده ویلی چې کاڼي بار نه راوغوښته سی ډي والا وایي چې مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلور واڑو مجسٹریٹ نمبر آ گئے ماں تیل ماں کو نوے وعدے کھڑے دے ماں چنوے طلاقی سے خبر داغنم واچول ماں ماشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی ملب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جرم آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کرو اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کرائی ہوئی اس کے تو دے خبرہ پوئی گئی دا بوٹو خان پا وقت کی بیارونی ہوں پیښور جیل او بیا ریپورټ ته بچا ریپورټ ته لاړو مزې چرچې سه شمکور دا اوس دوی واورې داسې نه چې اوس مې ونیسي او بیا کډای کې مې بند کړي زه به جیل په دې ځم چې د ملک بیړه تباه کړه ښځو لم دومره ازادي ورکړې ده چې د ملک بیړه تباه شوه د ښځو اخراجات دومره دي چې د پاکستان اربونه او پدمونه روپے بجټ هم د ښځو اخراجات به پوره نه کی د ملک بیړه ښځو تباه کړل ښځو له واګې واچوئ او راوړې نیسئ او کورونو کې کښېنوئ او تباه شویه قومه د ملک قانون قرآن کا په قرآن او مذهب پورې ټوکې مه کوه کنی انجام بدی دائی سچ د تیرو شو انجام دے د بوٹو خان په وخت کې بیا د پیښور او داری پور په جیلونو کې واچولما یحییٰ خان چا چول او مومن جنازه وکړه بوٹو خان چا چول او مومن غیبی جنازه وکړه کزی اولک خان واچولما خدای راست کی چې د جنازه زمان زنانو علماء کا جیلون تزی علماء تخریب کام ندی علماء کا جیلون تزی علماء دا ملک دشمنان ندی علماء کا جیلون تزی علماء دا نظریہ پاکستان دشمنان ندی علماء کا جیل تزی پدی بزی چھ
چې په ملک شپږ کاله وشو چې چغې وهي اسلام 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 او ښکار هیڅ شی دی خو وګورئ په دې به تاسو نه پوهېږئ په ملک کې شریعت بینچونه جوړ او د شریعت بینچ فیصله چې ده د مارشالله آرډیننس تابع ده په دې اوس تاسو په څه پوهېږئ مارشالله آرډیننس تابع ده شریعت بینچ د مارشالله زیاتی کړی شی د شریعت بینچ نه اوري نه اوري تا سره مارشالله لاندې یو زیاتی وشو شریعت بینچ نه اوري ولې شریعت بینچ سره دا اختیارات نشته دی خو وګورئ شریعت بینچ خود عمر فاروق کو یو سره راغی راپورټ کوي څوک حضرت عباس د عمر فاروق قاضي سره راپورټ کوي چې زما عرض دی په چا راپورټ کوي په امیر المؤمنین باندې حضرت عباس راپورټ کوي په امیر المؤمنین باندې نن تانه لاورشا چې زه غریب یم خوار یم اوږې تږې نهار یم راپورټ کوم په چا په خان زما د علاقې خان چې دی یا په ارباب صاحب یا په کونسلر د چواریانو دروغګان چې راپورټ پې کوم تانا به تا ته څه وایي په خان راپورټ کوي په خان جی تخته پېښ وای حاجي د هغه یې کور روان کړی وتښتي علي تانا راپورټ د خان په سات که راپورټ وایي ما به کېنئ 107 کې خان به د کوره په 12 بجې څوک راپاسوي راپاسولی شي خان به څوک ارباب صاحب به څوک راپاسوي